چې د مراد او د نیلم روغه وشوه. مینوالو د خدای د رسول لپاره دا خبرې بندې کوي، زما او د هغه روغه نه ده شوې. السلام علیکم ګرانې مینوال، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو دا تاسو ورکوټ شانتي کلیپ صحیح کو دا ده چې دی نو د نیلم ګل هغه خبرې دي چې مینوالو خدای او د رسول دپاره چې دی نو دا خبرې تاسو بندې کړئ. زما او د مراد روغه نه ده شوې، زما اوس د فاطمه صرف روغه شوې ده. هغه دې دپاره چې کوم شو کې به فاطمه تله نو هلته کې به زه به هم تلم، نو زمونږ چې دی نو په دې کې به نه لګېدله، نو زمونږ روغ وشوه. چې کوم شو کې به فاطمه ځي نو خیر هلته کې به خلک چې ما راغواړي زه به هم ځمه. اول به مونږ نه تللی، چې کوم شو کې به زه یم نو هلته کې به فاطمه نه راتلو، چې کوم ځای کې به فاطمه وه هلته کې به زه نه تلمه. نو دا خبرې وکړو. بله خبره دا کړې ده چې وایي شکر الحمدلله زه مسلمانه یم او زمونږ ترمنځ څه داسې خبره نه ده راغلې. او بیا دا خبره هم کړې ده چې څنګه چې دی نو خلک راځي ټیک ټاک دپاره. شکر الحمدلله الله پاک ماله عزت راکړی دی او چې کوم کسان راځي ما سره ټیک ټاک جوړوي نو زه هغوی سره ټیک ټاک هم جوړوم او مراد هم چې دی نو راغو نو ټیک ټاک جوړ کړو نو چې دی نو داسې بده خبره نشته. او بیا دا خبره هم کړې ده چې زما دوه خویندې چې دی نو مونږ درې خویندې وې، نیلم ګل چې دی نو مراد سره واده وه، نادیه ګل چې دی نو منصف سره، او ریشم ګل چې دی نو هغه مسعود سره واده وه. نو وایي چې دی نو ما خو طلاق واغېستو، زه خپل کور کې یم او زه ورسره باقي ژوند نه تېروم. ولې چې فاطمه ګل اوس د هغه په نکاح ده کې ده او فاطمه ګل او مراد به یو ځای پاتې کېږي او زما خویندې دي. نو چې کوم ځای کې زما خویندې دي زه به خامخا د خپل خویندو کره به تګ راتګ کوم. ولې انسان چې دی نو د یو بل کور ته نه ځي، د خویندو کور ته نه ځي. نو مراد چې هلته کې دی نو زه به چې دی نو خپل خویند کره به زما میلاوېدلو دپاره چې مراد راغو نو په دې کې څه بده خبره نشته. وایي ما خو ورسره ژوند نه دی تېر کړی. نو دا خبره کړې ده. نو دا خبره نیلم ګل ته په خپله سوچ وکړه. مراد بیل نه پاتې کېږي. اول خو تاسو دا خبره وکړه چې مراد چې دی نو بیل کور دی، د مراد هغه ستا کور کې پاتې کېږي. اوس وایي چې دی نو یو کور دی. نو دا ټوټل کنفیوژن دی. اوس تا دا خبره هم واضحه کړه چې هغه کور غټ جوینټ فیملی ده او که بیل بیل پاتې کېږي. چې بیل بیل پاتې کېږي نو ستا خو مراد سره هېڅ کاره نشته. ولې چې ته خو ورسره خبر نه شي کوی. او دا خبره دې غلط کړې ده چې زه به ورسره هغه چې ما سره ټیک ټاک جوړوي نو زه خو منې کولی نه شم. خامخا چې دی نو ته منې کولی شي. په دې کې چې دی نو څه داسې د شرم هغه خبره نه ده. نو څه ووایم دوستانو، اوس تاسو په خپله فیصله وکړئ تاسو څه ویل غواړئ، د دې دا خبرې صحیح دي او که غلطې دي. زما په نزدیک چې دی نو زما په خیال کې دا ټولې خبرې غلطې دي. او تاسو دوستان څه ویل غواړئ کمنټس کې ضرور خپل جواب را سره شیر کړئ. انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لیوه له په امان والسلام.